د یوې نوې پیړۍ پیل. تر راتلونکې پیړۍ ژوند یو خوب او خیال دی، خو په افغانستان کې د هرې ورځې په تېرېدو ژوند غنیمت دی. په داسې یو هېواد کې چې هره ورځ ترې د خونړیو پیښو او مرګ ژوبلې خبرونه اورېدل کېږي، ولې هېوادوال دا کال د یو لړ سترو هیلو په پایلېدو نمانځي. دا د خوست په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې په همدې مناسبت نیول شوي مراسم دي. ترانوم، سندرې او وطن د همدې مراسمو برخې دي. زړې لمر سپین سپوږمۍ او رڼه ستوري، څپه مې نامې افغان وطن ته ګورې، له رڼو خوږو اوبو یې صدقه شمه، نور دې ټوپک له مټه لرې کړه قلم پښتونه ګان د نړیوالو سره د خوست والي محمد کټوازی وایي په دې کال کې د ولایت لپاره نوي پلانونه لري چې په پلي کېدو به یې د خوست بڼه تغییر وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر هر څه مخکې تاسو د دې نوي کال نوي ژوند او د خدای دې وکړي چې سولې کال وي تاسو ټولو خوستوالو ته مبارک وي. دوم داسې په دغه 1400 کال کې چې د پیړۍ اوله ده موږ د کابل تللو اکثر وزیرانو سره ما کتلي دي، پیشنهادونه کړي دي، یعنې دغه کال به د خوستوالو لپاره ډېر پیشرفت او د آبادۍ موږ تاسو ټول خوستوال چې دلته یو ما په شمول مجبور یو چې هغه پروګرامونه په سرته کړي. دا د موږ تاسو صلاحیت او هغه سره چې سولې پروګرام دغه د موږ تاسو زیات لوړ ده. خوستوال وایي خوشحاله دي چې په دې کړکېچنو حالاتو کې ورته د تفریح زمینه برابره شوي. وایي په راتلونکو نورو ورځو کې به هم دا ورځ په چکرو او میلو ونمانځي. لومړۍ ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه. موږ هم د ماندوزۍ څخه د خپل ځوانانو د ملي اتڼ ټیم لپاره راغلي وو. دلته د شاندار مراسم وو. د دې څخه وروسته موږ نورو ځایو ته هم د انډیوالانو سره ځو. لومړنۍ ورځ په خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست کې په شاندارو مراسمو سره مو ولمانځله. نور پلانونه هم لرو چې نورې میلې ته لوړ شو. خدای دې وکړي چې تل د پاتې سولې کال شي، ټول پاتې شي او خدای نه غواړم چې دا امن وي. موږ دلته راوتلي یو چې دلته یو سفري وکړو او داسې نرسئ. د 1400 کال پیل د هېواد په مختلفو ولایاتو کې داسې مهال نمانځل کیږي چې لا هم د افغانانو ژوند له تاوتریخوالي او کړکېچ ډک دی. سید وزیر اند، ازمون راډیو، خوست.